ها اکثر خلک به تاسو لیدلی وي چې کله هم چاته سټروک وشي، فلج چاته وشي فلج، نو هغه خلک بیا د یو طرف لاس هم کار نه کوي، خپه هم کار نه کوي، پاسېدلی هم نشي، ګرځېدلی هم نشي، مزور هم شي، خوله هم کږه شي. دې نه بچ کېدل اوس ممکن دی که نه دی؟ دې نه 100% بچ کېده ممکن دی، خو صرف دا دی چې پوهېده پکار دی چې څه کول دي چې چاته فلج وشو. ګورې زه درته خبره وکړم، چاته هم چې فلج کېږي که نه، دغه دا وګڼئ چې د هغه سر کې چې کوم رګونه دي که نه هغه بندېږي. صحیح دی؟ سر کې چې کله رګ بند شي نو هغې ته بیا فلج کېږي. په اسان الفاظ سره کني د دې میکانیزم ډېر غټ دی. چې کله هم پوهېږئ چې دې سړي ته فلج وشو، که هغه چرته هم تا 3 غنټو کې دننه هسپتال ته ورسولو، هغې کې ډاکټران یو انجکشن ورکوي، TPA ورته وایي، ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر هغه انجکشن دی. هغه چې کله هغې ته ولګېږي هغې ته بالکل بیا د څومره مزوریان دي د هغې ته نه وي. هغې کې کېږي څه چې کوم ځای کې رګ بند شوی دی که نه، چې کله دا انجکشن دا ستنه هغې ته ولګېږي نو هغې نه پس چې کوم ځای کې وال بند دی، رګ بند شوی دی، هغه بالکل کلاو شي او بیا دا څیزونه انسان ته نه وي. اوس تاسو ته به پته څنګه لګي؟ تاسو به وایئ چې ډاکټر صاحب موږ ډاکټران نه یو، موږ ته به پته څنګه لګي چې دا فلج دی که نه دی؟ اسان الفاظ سره درته وایم، کله هم چې چاته فلج کېږي که نه، هغې کې به اول څه به کېږي چې کله پوه شئ چې د دې یو طرف ته د کوم مخ دی دا راکوړی شو یا یې سترګه بند شوه یا موږ ورته بیلز پالسي هم وایو، دا یو طرف ته مخ پې کوږ شي. صحیح دی؟ راکوړی به شي، یو طرف ته مخ پې کوږ شي، یا به یو سترګه بند وي، یو به یې کلاو وي، یو دا دی علامات. دویم علامات په هغه ته څه شی راځي؟ د هغه به د یو طرف لاس کار نه کوي چې کله چاته فلج وشي. لاس پې کار نه کوي، یا به یې لاس بند نیولی وي، یا به کلاو وي، یا به د بل لاس خوځوي خو دا یو لاس به نشي خوځولی. ټیک دی؟ دې باندې ځان پوه شي. یو طرف ته خپه به یې کار پرېږدي، یو طرف ته خپه به هغه خوځولی شي چې کله ته ورته ووایي، او یو طرف ته به نشي خوځولی. بل کار به څه کېږي پکې؟ بل به دا کېږي چې ته کله خبرې ورسره کوي هغه به خبرو باندې نه پوهېږي، یا خبرې به کوي خو غلط جواب به درکوي. که ته ورته سم وایي دا ستا خبرې به بالکل الټا یا غلط جواب درکوي، یا به خبرې کوي یا به خبرې نه کوي. که خبرې کوي الټا جواب به درکوي، او یا به د هغې سر باندې دومره سخت درد وي که نه چې هغه وایي چې څه راوړئ سر باندې راته ولګوئ مړ کېږم سر نه. نو دا څیزونه داسې دي چې دا علامات دي د فلج. چې کله هم چاته فلج وشو که نه، نو کوشش کوئ چې ډایرکټ 3 غنټو کې دننه هسپتال ته رسوئ، مزورین هغه بالکل هم بچ کېږي. ډېر خلک به تاسو لیدلي وي بیا ډاکټران ورزش ورکوي چې دا ورزش کوه، دا د لاس ورزش دی، دا د خپې ورزش دی، دا د دې څیز ورزش دی. دې څیزونو نه بچ کېده بالکل ممکن دی. ډایرکټ 3 غنټو کې دننه که هسپتال ته ورسېدی، دې څیزونو نه انسان بیا بچ کېدلی شي. مهرباني.